السلام علیکم ورحمت الله. ډیره مهمه ویډیو ده، خصوصا د هغه ځوانانو لپاره چې همیش شکایتونه کوي چې افغانستان کې کاري فرصتونه نشته. قمر بنسټ چې د یو وړکۍ اداره ده، پوهیږي تقریبا 26 پوزیشن اعلان کړي دي. هغې له جملې څخه دی فاینانس افیسر دی، اډمین دی، ګرافیک ډیزاینر دی، همدارنګه سینیئر فاینانس افیسر دی، همدارنګه مختلف هغه دی پوزیشن دي. تاسو ته په دې سکرین کې ښکاري. نو که چیرته ځان کې دغه استعداد ګوري، ځان کې دا لیاقت ګوري، نو راځم دا اوس بسم الله کا تاریخ او ورځ درته زه ښیم. زموږ به انټرویو یا زموږ امتحان اخیستل داسې نه دي لکه د نورو ادارو غوندې، ځکه همیشه اکثره ځوانان دا شکایت کوي چې واسطې چلیږي یا دلته چې دی ریفرنس یې چلیږي. نه، الحمدلله قمر کې به دا نه وي. که ځان کې دا استعداد ویني، دغه کوم پوزیشن چې په سکرین کې درته ښکاري، او که دغه کې ځان ګوري، همدا اوس سی وي د ځان سره راوخله، سی وي د ځان سره پرنټ کا، ورسره اصلي تذکیرې سره. نو تاسو کولی شئ سکرین باندې چې ادرس درته ښکاري، په دغه ادرس باندې را روانې جمعې په ورځ باندې چې اول د نومبر د 2024 کال اول د نومبر تاریخ سره سمون خوري، سهار په 9 بجې یا مثال د 11 د اقرب میاشتې 11 تاریخ باندې، نو په دغه ادرس باندې راشه. زموږ به انشاءالله هلته خلاص انټرویو نه هدف دا دی چې ټول کوم مراجعین دي ناس به وي، یو کس به راځي انټرویو به ورکوي، هلته به انشاءالله سره مخامخ ګورو. د یادونې وړ بولم چې دغه پوزیشن چې دي خویندو لپاره البته نه دي، وناسو لپاره نه دي، فی الحال لپاره یوازې ورونه کوی سي، خصوصا هغه ځوان استعدادونه چې هغې ځان کې دا قابلیت لري. دا اوس بسم الله کې په دغه ادرس باندې راشي، نو انشاءالله موږ حاضر یو، هلته به سره کینو، انټرویو به سره وکړي، یو پیاله چای به هم را سره وڅښي. که چېرته تا قابلیت درلودو، استعداد درکړو، نو د هفتې نه به زموږ سره د قمر بنسټ غړی اوسي. نو ستاسو د راتلو په هیله موږ مو سترګې په لار یو درته. خدای مو هر کله راوړه او خدای مو کامیاب لره. ډېره مننه. السلام علیکم. یو غوښتنه بله ده، که چېرته تا کې دا استعداد او قابلیت نه وي، دا ویډیو سره خپره کړه چې هغه ځوانان چې تر اوسه پورې کارونو پسې ګرځي او کار نشته، هغې ته مو رسېږي.